اکثره وخت دوستانو موږ تاسو په موبایل کې موږ تاسو ته تصویران ډیلیټ سي یا ویډیو ډیلیټ سي نو موږ څنګه کولی شو چې هغه واپس خپل د موبایل کلیري ته راولو. هغه که هر څومره وختي موږ تاسو ته ډیلیټ سوي که هغه تصویر وي یا ویډیو وي هغه موږ څنګه کولی شو چې صرف او صرف په 2 منټه کې خپل د موبایل کلیري ته راولو. ما تاسو لپاره نن یو داسې خوندور اپلیکیشن پیدا کړی دی چې د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې هر څومره وختي هر څومره ټیم چې کېږي دوستانو تاسو هغه تصویر یا ویډیو ډیلیټ سوي هغه تاسو واپس را ریکوري کړئ او خپل د موبایل کلیري ته راولئ. دوستانو تاسو په داسې پورې راسل دوستانو زه به د ویډیو پر سره یو لینک درکړم، لینک ته به تاسو لاړ شئ ایپ په ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ایپ ډاونلوډ کړئ دوستانو دا ایپ به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو خلاص کړئ دوستانو دلته کې تاسو ګورئ سٹارټ بیسیک فوټو سرچ پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دا اول سر کې دوی به خپل ریکوري چې دا هغه شروع کړي. دوستانو دلته کې چې تاسو کوم تصویران کوم ویډیوز ډیلیټ شوي هغه به ټول دلته راولي. دوستانو تاسو یې ګورئ لږ وخت به واخلي تقریبا 1-2 منټه به واخلي. ګورئ دوستانو ریکوري دا را شروع شو. کوم تصویران چې زما سره ډیلیټ شوي وو یا کوم تصویران چې ما ډیلیټ کړي وو هغه دا دوباره زما د موبایل ګلیري ته روان دي. دوستانو ډېر خوندوره طریقه ده. دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې د نورو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. د بل ویډیو د